بېوسه مینه د ماښام مونځ چې مې جومات کې وکړو کور ته راغلم د خپلې مور سره د کټ په لنګه کېناستمه ناڅاپه ډب ډب شو چا ورته کوڅې وډبوو مور مې وی زویه ته وروځه چې ور څوک ډبوي که څوک ملنګ وي نو څه خیر ورله وروباسه بیا ورته وایه مونږ ته ډېرې دعاګانې کوه مور مې وی زویه ته وروځه چې ور څوک ډبوي که څوک ملنګ وي نو څه خیر ورله وروباسه بیا ورته وایه مونږ ته ډېرې دعاګانې کوه چې مور مې روغه شي او پلار مې د نشې نه واوړي او زه وزګار ګرځم چې ما له خدای څه کار راکړي ما ویلې ښه مور راپاڅېدم کوڅې له راغلم ور مې کولاو کړو ما ویل څه راوړم وړکه ګوړه خو چې مې بره ورته وکتل حیران پاتې شوم خپیا بلخپیا او سرتور سر ولېونې ولاړه ما لاسوي چې د هغې نه مخکې دا لګیا شوه ویلې مور سره مې ستا په سر جګړه وکړه کور کې چې کار هم کوي تاسو ته کنځلې کوي ستا نام اخلي او خیرې کوي چې خدای دې ورک کړي په تعویضونو او ساختونو یې راله لور غرقه کړه بس زه په ښه راغلم ما کور پرېښو ما مور پرېښوده راځه چې دواړه چېرته لرې د دې خلکو لاړ شو دا خلک دلته مینان مینې ته چېرته پرېږدي ما ویلې نه لیونې دا څه کې دنیا به څه وایي چې د پلانکي خان لور د شپې چا سره وتښتېده